د 1914 کال د جون په 28مه یو 19 کلن د ښوونځي سربیایي شاګرد د اتریش هنګري ولیعهد فرانس فردیناند فډوز ولي او وژني او د دې یوې مرګونې پیښې له امله جګړه پیلېږي، یوه داسې جګړه چې تر 4 کلونو پورې غځېږي. په دې جګړه کې 80 میلیونه سرتیري جنګېدلي دي چې د دوی په ګډون پکې 20 میلیونه انسانان ووژل شول او لوی امپراتورۍ له منځه ولاړې. دا جګړه چې اوس د ورلد وار 1 یا لومړنۍ نړیوالې جګړې په نوم یادېږي، په دې جګړه کې په ورځني ډول د ورځې 7,000 سرتیرو خپل ژوند له لاسه ورکوي چې د ټولو وژل شوي سرتیرو تعداد تر 10 میلیونو پورې رسیږي. سید کریم رفزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. د حیرانتیا خبره ده چې یوازې د یوې سیاسي وژنې له امله یوه نړیواله جګړه پیلېږي چې میلیونونه انسانان پکې مري او د ګڼو هیوادونو ښارونه، کلي او کورونه له خاورو سره خاورې کېږي. هغه مهال د نړۍ نقشه له نننۍ نقشې سره لږ توپیر درلود، ځکه په اروپا کې د نن ورځې په پرتله دومره ډیر هیوادونه او خپلواک دولتونو شتون نه درلود، خو لوی هیوادونو شتون درلود لکه د جرمني امپراتورۍ، عثماني امپراتورۍ، لویه برطانیه او فرانسه. په دې وخت کې د اتریش او هنګري امپراتورۍ غوښتل ترڅو د نور هیوادونو په پرتله لا نور ډیر ځواکمن، شتمن او په نړیوال سیاست کې له ډیر اغیزه برخمن واوسي. هغه مهال په اروپا کې د ډیر واک او ځواک ترلاسه کولو لپاره یوه توده امپریالیستي مبارزه روانه وه. په ځانګړې توګه جرمنیان د خپلو ګاونډیانو له لوري محاصره شوي وو، د نیول کېدو او د ګاونډیو لخوا د پوځي برید ګواښ محسوسوو. دا مهال په ټوله نړۍ کې سیاسي وضعیت د باروتو یو انبار یا ګودام ته ورته ښکارېده. په داسې یو خورا ګواښمن کړکېچن سیاسي پیچلي حالت کې یو مهمه سیاسي وژنه ترسره شوه. په 1914 کال کې د جون په 28مه نیټه د اتریش هنګري ولیعهد فرانس فردیناند او میرمن یې سوفي د بوسنیا په لازمینې سارجیو په ښار کې د یو 19 کلن ملتپال سربي شاګرد ګاوریلو فرینس لخوا ووژل شول. دا مهال دغه ښار د اتریش هنګري امپراتورۍ یوه برخه وه. دغه وژنه د اور هغه یوه سپرغۍ وه چې په اروپا کې د باروتو ګودام چاودنې لامل وګرځېده. دې وژنې د اتریش او هنګري مشرانو ته یوه ډیره ښه پلمه جوړه کړه ترڅو د صربستان په وړاندې د جګړې اعلان وکړي. همدارنګه د جرمني امپراتورۍ پوځي مشرتابه د اتریش او هنګري مشران دې ته وهڅول څو د صربستان په وړاندې په پوځي اقدام لاس پورې کړي. په ویانا کې د اتریش وسلوال پوځ د صربستان په وړاندې د چټک غچ اخیستلو برید لپاره په اتریشي مشرانو فشار راوړ. د جرمني امپراتورۍ امپراتور دویم ویلیام د اتریش او هنګري سلطنت سره د نامحدودو مرستو اتحاد وفادارۍ ډاډ اعلان ورکړ. په 28 د جولای اتریش د صربستان په وړاندې جګړه اعلان کړه. هممهاله روسیه هم خپل وسلوال پوځ ته د تیارسۍ امر ورکړ. روسیه د خپل سلاویک ورور صربستان ولس مرستې ته ور ودانګل. له دې سره د جګړې برخلیک او مسیر خپله لار ونیوله. د جولای په 13مه نیټه روسیې د اتریش هنګري په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. همدارنګه په 1914 کال د اګست په لومړۍ نیټه د جرمني امپراتورۍ د روسیې په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. د جرمنیانو له لوري لومړۍ نړیواله جګړه د اګست په 2مه نیټه په لوکزامبورګ او د اګست په 3مه نیټه پر بلجیم یرغلیز بریدونه پیل کړل. خو د لومړۍ نړیوالې جګړې لپاره چمتووالی د 1914 کال د جون میاشتې څخه مخکې په بشپړ ډول نیول شوی وو. ډیرو هیوادونو مخکې له یو بل سره خبرې او معاملې کړې وې او اتحادونه یې جوړ کړي وو څو د جګړې په صورت کې د یو بل سره پوځي مرستې او همکارۍ وکړي چې اروپا یې په دوه متضادو برخو ویشلې وه. دې نړیوالې جګړې له 1914 څخه تر 1918 کال پورې دوام وکړ چې په پیل کې یوازې اروپایي هیوادونو د یو بل په وړاندې جنګېدل. د دې جګړې اصلي لامل د اتریش هنګري سلطنت د ولیعهد وژل کېدل ګڼل کېږي. په 1914 کال کې د اګست په لومړۍ نیټه د جرمني امپراتورۍ د روسیې امپراتورۍ په وړاندې د جګړې اعلان وکړ. په دې جګړه کې د جرمني امپراتورۍ د اتریش هنګري له سلطنت سره ولاړه وه چې وروسته له دوی سره عثماني امپراتورۍ او بلغاریا شاهي دولت هم یو ځای شول. دا مهال چې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان واکمني وه، په افغانستان کې د فرانسویانو خلاف د ترکیې او عثماني امپراتورۍ ملاتړ شتون درلود. خو امیر حبیب الله خان دا توان نه درلود چې په جګړه کې د هر ډول عملي ښکیلتیا څرګنده کړي. د دې جګړې چې یوه خوا جرمني، اتریش، هنګري او عثماني امپراتورۍ یا اوسنۍ ترکیه چې د متحدینو په نامه یاد شول جګړه پیل کړه، بله خوا متفقین یعنی فرانسه، لویه برطانیه، روسیه، ایټالیا او وروسته د امریکا ایالات هم ورګډ شول، له دوی سره جنګېدل. د جګړې په بهیر او پرمختګ کې ورو نور هیوادونه هم یو ځای کېدل. د لومړۍ نړیوالې جګړې په جنګي محاذ کې کرښې د مخالفینو ترمنځ سرحدي پولې وې. په همدې پولو کې مخالف سرتیري د یو بل په وړاندې مخامخ جنګېدل. د روسیې سره پولې ته نږدې ختیځ جبهه د
بالټیک سمندرګي څخه تر توري بحیره پورې غځېدلې وه. همدلته هم جرمنیان او روسیان د یو بل په وړاندې مخامخ جنګېدل. د لویدیځ جبهې کرښه چې د فرانسې په خاوره کې تېرېدله، دلته هم جرمني سرتیرو د متفقینو ګډ ځواکونو په وړاندې جنګېدل. د متفقینو ډېری سرتیري فرانسویان او برتانویان وو. جرمني پوځیانو د ستر جنرال هریک فالکینن تر کوماندې لاندې غوښتل چې د فرانسویانو وینه ښه ډېره وبهوي او ښه یې کمزوري کړي، څو فرانسویان خپل ټول جنگي توان او وسایل د ویرډون سیمې په دفاع کې وکاروي. د 1914 کال د فروری په 1 نیټه جرمنیانو د خپل 5 نمبر لښکر او پلي ځواک لخوا په فرانسویانو باندې د ویرډون په ستراتیژیکه سیمه کې په جنگي کلا باندې یرغلیز بریدونه پیل کړل. په دې کال کې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د ویرډون جګړه د جرمني امپراتورۍ او فرانسې ترمنځ جګړه چې څومره سخته خو نړۍ او ظالمانه وه، هغومره په شدت سره یوه پوښتنه راولاړېږي چې دا جګړه څنګه رامنځته سوه او ولې د جرمني د وسلوال پوځ سرقومندان د فرانسې په ویرډون سیمه کې د داسې یو توپاني برید پرېکړه وکړه؟ ولې په دې 10 میاشتنۍ جګړه کې ډېر لږ پرمختګ وشو او په پای کې بیا هم هیڅ یو لوری ګټونکی اعلان نشو؟ د ویرډون جګړیز ډګر شاوخوا 20 کیلومتره مساحت لري. دلته 50 میلیونه بمونه او توپي ګولۍ ویشتل شوي دي. یوازې د جرمني وسلوالو ځواکونو لخوا 26 میلیونه لاسي بمونه او د توپ ګولۍ چاودول شوي دي. 100,000 زهرجن بمونه او ورشندونکې وسلې په دې وړه کوچنۍ سیمه یا د وینو ډکه تخته کې کارول شوي دي. بلخوا فرانسویانو په دې ځای کې 23 میلیونه توغندي او توپچي ډزې کړي دي. د شمیرلو مخې په 1 دقیقه کې له 500 ډېرې درنې ډزې شوي دي. دا په دې معنی چې د دې ځای په هر متر مربع کې له 2 څخه ډېرې د توپ ګولۍ لګېدلې دي. دلته له اسمانه د پولادو او باروتو یو تندر لګېدلی وو. د ویرډون شاوخوا ټوله سیمه د قمري میاشت تیارې په منظره بدله شوې وه. ټول کلي یې په ځمکه کېنولي وو او له خاورو ایرو سره یې برابر کړي وو. شاوخوا 50 ټنه پولادي ټوټې لا هم د جګړې په هر هکتار کې پرتې دي. جرمنیانو او فرانسویانو دلته ځخ ډیر سرتیري ځای پر ځای کړي وو. 15 فرانسوي پرکې چې ټول 300 نارینه سرتیري وو، د جرمني 50 پرکې چې ټول 300 سرتیرو سره مخامخ شول. فرانسویانو په چټکۍ سره خپل سرتیري جګړې ته بدلول. دوی د بدلولو سیستم له لارې د ټولو سرتیرو 80% سرتیري لا 2 څخه تر 10 ورځې پورې د ویرډون په جګړه کې بدلول. د فرانسوي سرتیرو جګړیز مورال تر جرمني سرتیرو ډیر لوړ و، ځکه جرمني سرتیرو ډیر وخت د جګړې په لومړیو کرښو کې د بشپړ ستړیا ستومانتیا ته انتظار ایستلو. په 1914 کال د مې په میاشتې په پیل کې د ویرډون په جګړه کې د ګمارل شوي جرمني سرتیرو د ژوندي پاتې کېدو اوسط عمر یوازې 14 ورځې وو. د جرمني برید د جولای تر 11 پورې دوام وکړ. وروسته له هغې د اکتوبر په میاشت کې فرانسویانو خپل ځوابي بریدونه پیل کړل. په پایله کې فرانسوي پوځیانو ته سخت فزیکي او د رواني ټپونو سره ستره مرګ ژوبله واړول شوه. له همدې امله جرمني او فرانسوي سرتیري دغه سیمه د وینو ژرنده یا د ویرډون جګړې دوزخ په نامه یادوي. د دې ښار څخه دفاع د فرانسې په تاریخ کې لکه موږ افغانان ته په ملي تاریخ کې د میوند جګړې د بریا په څیر یو تاریخي سمبولیک ارزښت او اهمیت لري. فرانسویانو ته د ویرډون سیمه د ملي مقاومت سمبول ګرځېدلی وو. جرمني د شلفین پلان له مخې غوښتل په 6 اونیو کې د فرانسې لویدیځ کې فرانسوي ځواکونه مات کړي او بیا ختیځ جبهه کې روسیې ته ماتې ورکړي. د جرمني برید پاریس ته په نږدې کېدو وو، خو فرانسویانو نور اضافي سرتیري انتقال کړل، په داسې حال کې چې جرمنیانو د روسیې د ناڅاپي چټک پرمختګ څخه هم ویره لرله. د سپټمبر په 9 نیټه جرمني سرتیرو 80 کیلومتره تکتیکي شاتګ وکړ. د جرمني لوی درستریز هیلمټ فون مولټکي د پلان ناکامیدو سره له عصبي رواني تکلیف سره مخامخ کیږي او په ځای یې ستر جنرال هریک فون فالکینن ټاکل کیږي. د ویرډون په جګړه کې د ژوندي پاتې شویو په پرتله وژل شویو سرتیرو شمیره ډیره وه. دلته ځمکه د مړو سرتیرو په جسدونو پوښل شوې وه، کوم چې په یوه شیبه کې د توغول شوي توغندیو لخوا بیا ښخ کړل شوي پراته وو. ټپیانو ټوله ورځ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوله. د جراحي درملنې غوښتنې نارې سورې وهلې. ځینو د سختو دردونو څخه د خلاصون لپاره د یو وروستۍ مرګونې مرمۍ غوښتنه کوله. دا د لومړۍ نړیوالې جګړې لومړۍ معلوماتي برخه وه. که تاسو غواړئ دوهمه برخه هم جوړه او وړاندې کړم، په کومنټ کې مو خپل نظر را سره شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.